د نیکمرغۍ او سعادتمندۍ د ترلاسه کولو لپاره موږ باید په دې پوه سو چې په ایمان او نیک عمل کې د ښه ژوند راز نغښتی دی. پوهه او معرفت ترلاسه کړو او دیني کتابونه ولولو، ځکه په دې سره غمونه او اندېښنې لرې کیږي. د ګناهونو څخه توبه وباسو، د الله سبحانه وتعالی نافرماني پرېږدو، ځکه چې دا نافرماني ژوند تباه کوي. د قرآن عظیم الشان تلاوت ډېر وکړو او تفسیر یې هم مطالعه کړو. د الله سبحانه وتعالی ذکر باید ډېر وکړو، ځکه په دې سره زړه ژوندی کیږي. د خلکو سره باید ښه عمل وکړو چې په دې کې د زړه سکون نغښتی دی. موږ انسانان باید خپل زړه د حسادت، کینې او بغض څخه پاک وساتو. بې ځایه خبرې او د اړتیا ډېر خوراک باید دا پرېږدو او غوسه باید ډېر ونه کړو. په هر حال صبر وکړو او په هر حال باندې شکرګزار اوسېږو. په مشکلاتو او ستونزمنو حالاتو کې باید په نعمتونو باندې شکر ادا کړو چې مصیبت را باندې سپک سي. د بدو خبرو څخه باید ځان وساتو. ولې چې بده خبره په خپله ویونکي ته زیان رسوي. د دنیایي تمه پرته له خلکو سره د الله سبحانه وتعالی لپاره ښه وکړو. د نن کار باید سبا ته پرېنږدو. له نږدې او لیرې ټولو خپلوانو سره باید ښه کار وکړو، ښه چلند ورسره وکړو. یو بزرګ فرمایلی، ما 2 داسې شیان زده کړي چې د ژوندانه په ټولو ستونزو کې راته اساني بخښلې. له هغو څخه یو همت او بل د وخت پابندي ده. د دغه دواړو شیانو په کارولو سره له لویه نه لویه ستونزه ماته اسانیږي.